د لوی وبښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه د قاموس لیکنې د لړۍ دریم درس دی. نن د ژبې له پلوه په قاموسونو یو ژبیز، دوه ژبیز او څو ژبیز بحث کوو. د قاموس ډولونه د ژبني جوړښت له مخې. قاموس د ژبني جوړښت له مخې دغه ډولونه لري: یو ژبیز دی، دوه ژبیز او څو ژبیز قاموسونه دي. اول راځو دې ته چې یو ژبیز قاموس یا مونولینګول ډکشنري څه ته وایي. یو ژبیز قاموس هغه قاموس دی چې د یوې ژبې لغتونه په هماغه ژبه سپړل شوي وي، تشریح شوي وي. د یو لغت یا سرویي معنا په هماغه ژبه باندې واضح شوي وي. دو ته یو ژبیز قاموسونه وایي. فرمول یې دی کلمه جمع تعریف، یعنی په هماغه ژبه کې د دواړه وي. پښتو قاموس دی، پښتو قاموس دی، پښتو لغتونه دي، په همدغه پښتو باندې موږ ته راپېژني. مثلا درد دی، اصل یې طب دی، نرینه نوم دی. تعریف مو ورته لیکلی چې ناروغۍ یا ټپ له کبله د بدن په یوې برخه کې د کړاو یعنې ناراحتۍ احساس، خوږه هم ورته وایي. دا د یو ژبیز قاموس دنده ده چې لغتونه په هماغه ژبه باندې موږ ته راوپېژني، ویې دغه لغتونه به له الف تر یا پورې په همدغه ډول سپړل شوي وي. دوه ژبیز قاموس یا بایلینګول ډکشنري څه ته وایي. دوه ژبیز قاموس له نوم یې هم ښکاري چې په دوو ژبو باندې لیکل شوي وي، یعنې د یوې ژبې لغتونه دي بلې ژبې ته مو ژباړلي یا سپړلي دي، په بله ژبه هم ترجمه کړي دي. مثلا کلمه د پښتو دري کې معنا ورته لیکو او همانیزمونه ورته لیکو. د ډوډۍ کلمه ده، په دري کې په معنا کوو، دې ته دوه ژبیز قاموس وایي. البته د قاموس یو بل ډول دی غبرژبیز قاموس یا بایلینګوالایز ډکشنري. دا هغه قاموس دی چې د اصلي ژبې کلمات په هماغه ژبه کې لومړی تعریف شوي او بیا په بله ژبه ترجمه شوي. یعنې پښتو کلمات دي په پښتو ترجمه شوي وي، بیا د هغې سره په هغه کې په دري باندې د هغې معنا او همانیزمونه لیکل شوي وي. دو ته غبرژبیز قاموس وایي. دوه ژبیز قاموسونه چې دي په دوه ډوله دي، یو لوریز دي او دوه لوریز قاموسونه دي. یو لوریز قاموس څه ته وایي. یو لوریز قاموس دا په حقیقت کې د دوه ژبیز قاموس یو ډول دی. څه ډول دی؟ مثلا پښتو دري یو دوه ژبیز یو لوریز قاموس دی. پښتو کلمات یوازې په دري معنا شوي دي، دو ته یو لوریز وایي. یعنې صرف پښتو کلمات په دري معنا شوي دي. مخنه ژبه مثلا پښتو ده، دري ته یې ژباړوي، ستا هدف دري ده چې په دري کې د خلک د کلمات وپېژني. دا یو لوریز قاموس دی. دوه لوریز قاموس څه ته وایي. دا هم د دوه ژبیز قاموس یو ډول دی، په دو کې بیا کار لږ زیات دی نظر یو لوریز ته، ځکه چې یارې که دوه ژبیز دوه لوریز قاموس وي، هغه په دې معنا چې پښتو کلمات دي دري ته ژباړلي، په نیم قاموس کې دا کار وکړه، خو په نیم کې بیا دا کار کوي چې دري پښتو ته راژباړي. یعنې په عین وخت کې داسې یو قاموس دی چې د دواړو ژبو استفاده ترې کېږي. دا الفبایي ترتیب لري، ځکه چې الفبایي ترتیب ونه لري په قاموس کې کلمې پلټل سخت دي. د قاموس یو بل ډول چې دی څو ژبیز دی. یعنې کله چې له دوو ژبو زیاتېږي، دو ته څو ژبیز قاموس وایي. نو هغه که په درې ژبو او پنځو ژبو او په لس ژبو په هر څومره ژبو چې لیکل شوي وي، دو ته څو ژبیز قاموسونه وایي. دا په حقیقت کې د ډېرو ژبو لپاره استفاده کېږي. کله چې موږ وغواړو د څو ژبو کلمات وژباړو په عین وخت کې، دو ته څو ژبیز قاموس وایي، چې زیاتره وخت د تخصصي اصطلاحاتو لپاره کارېږي. پښتو کې ښه بېلګه د شاه عبدالله قاموس دی چې د دغو دري او شغني منجي او سنګلیچي ژبو وییونه پکې راټول شوي دي. دغه قاموسونه د کارونې ډېر ځایونه لري. مثلا څوک چې ژبې زده کوي یا د ژبو مقایسه کوي، د هغې لپاره ډېر ګټور وي. اکثریت دغه قاموسونه چې موضوعي ترتیب لري، یعنې د یوې کټګورۍ لغتونه
په خاصو پاڼو کې په یوه څانګه کې همدغه ډول مثلا د کمپیوټر اصطلاحات چې دي په یوه بخش کې دي، د روغتون اړوند سرویونه چې دي هغه په بله کټګورۍ کې دي، او هغه هم لري الفبایي ترتیب هم لري، مثلا د یوې ژبې په ترتیب باندې هغه نور ترتیب شوي وي. خو تر ډېره حده دا موضوعي ترتیب لري ځکه چې د ژبو د زده کړې لپاره لوستل کې د یوې خاصې کټګورۍ لغتونه په یوه خاصه څانګه کې غلي وي. دا و د ژبې له پلوه د قاموس ډولونو له پاملرنې مننه. که کومه پوښتنه درسره وه کولی شئ ولیکئ.